بسم الله الرحمن الرحیم. د ژورنالیزم د درسونو لړۍ ته مو بیا هم احسان الله سمون هرکلی کوم. له تاریخچې وروسته اوس د ژورنالیزم مسلکي برخې ته داخلیږو. موږ تیر درې څلور درسونه په تاریخچه ورکړي، اوس مسلکي برخې ته داخلیږو. په مسلکي برخه کې پیل له پرنټ میډیا یا اخبار نه کوو، پرنټ ژورنالیزم یا مطبوعاتي ژورنالیست باندې غږیږو. همدارنګه رادیو ژورنالیست، ساوند ژورنالیست باندې په عموم کې، ځکه وخت په وخت هغه دنیا چې پرمختګ کوي ډېری مفاهیم فرق کوي، بدلیږي. یو وخت غږیز ژورنالیزم ته رادیو ژورنالیزم کې ویل کېده، اما نن دغه مفهوم د ساوندمین او ساوند ژورنالیزم په نوم باندې افاده کېږي. په هره برخه کې ضرورت ورته په ډېرو پرمختللو عصري سټوډیوګانو کې نن رادیو ژورنالیست کار کوي، خو کار یې یو څه تغییر کړی ده. او انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به موږ د تاسې درس ډېر نوی وي، په نویو موضوعاتو به غږیږو. انشاءالله موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په پښتو کتابونو کې د ژورنالیزم برخه کې اپډیټ مواد نشته. اپډیټ مواد اکثریت انټرنیټو، معتبرو مقالو او نورو سایټونو کې پیدا کېږي. انشاءالله تر خپله وسه به کوشش کوم پیدا کوم به درته، او د کتابونو د پریزنټیشن په سلسله باندې به زه خو هره ورځ باندې د موضوعات هم پیدا کوو. درس تر اعظم خبرې زیات اضافه کېږي. نو د ساوندمین او رادیو ژورنالیست باندې بحث کوو، ټلویزیون ژورنالیست باندې بحث کوو، فوټو ژورنالیزم باندې بحث لرو، او فوټو ژورنالیست یا مثلا ویډیوګرافر او فوټوګرافر باندې بحث لرو. داخل د سټوډیو کې ویډیوګرافر باندې بحث لرو. او بیا به له خیره سره زموږ تاسې د نن ورځې درس همدا مواد لري چې ما په سر کې اشاره ورته وکړه. د چاپ ژورنالیزم باره کې به لنډه خاطره دا در سره ووایم چې موږ په افغانستان کې په یوه لارې کلیوالي سیمه کې کور، بیا ډېر زړه به مې کېده اخبار ته، مجلې ته. د ما د ماما خیلو کور په کابل کې و. بیا به چې کله کابل ته زه راغلم، بیا به مې د ماما نه ډېر زیات مجلې او اخبارونه ویوړه، ښاید یې سره کول به، خو چې رښتیا سي ډېره مینه د ما د عکسو سره او بېلابېلو عکسونه به راتله. اما مقالې مې لوستې. زه په د مکتب معلمان او د پوهنتون استادان به شاهدان وي چې ډېر زیات عمومي معلومات مې درلودل، او ډېر ښه املا ما په ټیټو صنفو کې لا زده کړې وه. نو اصلي علت یې هغه مجله و اخبارو چې هم د ما املا ښه کړه، هم زه د نورې مطالعې ته وهڅولم. او د مکتب په دوره کې ما اکثریت اضافه کتابونه شیان لوستل. هغه مجلې اوس هم زه لرم، حتی مخکې ورځو کې کور ته تللی یم، داسې مجلې ما په خپلو کتابونو کې ولیدې چې هغه مقالې هېڅ په انټرنیټ کې شته نه. نو خدای دې وکړي چې چاپ میډیا په افغانستان کې نور هم پرمختګ وکړي، هغه مسلکي وي، هغه د مطالعې ښه اخذ ځینې اخیستل کېدی سي، هغه انسان له مطالعې سره بلدوي، د نورو کتابونو لوستلو ته یې هڅوي، ستړی کوونکي نه وي. که څه هم نننی ملټي میډیا ژورنالیزم یا آنلاین ژورنالیزم ډېر عصري ده، ډېر پرمختللی ده، خو پرنټ میډیا چاپ په خپل ځای کې ډېر ارزښت لري. د افغانستان یو تکړه شاعر و لیکوال او تکړه ډاکټر احسان الله درمل مخکې ورځو کې په خپل فیسبوک باندې لیکلي و چې جرمني کې اوس هم سلګونه مجلې، نو دقیق شمېر یې ځکه نه ښایم چې شاید پکې غلط نسمه، صرف د طب په برخه کې په جرمني کې خپرېږي. یعنې تر سلو زیاتې مجلې ښودلې وي چې صرف په طبي برخه کې، په میډیکل عرصه کې په جرمني کې خپرېږي. نو تاسو فکر کوئ چې په هغه ټولنه کې چې 5G انټرنیټ لري او ماشومان یې لا د آیپاډ او لوکس ټابلیټونو سره بلد دي، هغه ټولنې چې کمپیوټر یې په هره کوټه کې ښایي د برق لري، انټرنیټ لري، بیا هم مجله لولي، نو ضرور په چاپ میډیا کې یو خیر شته. په 21مه پېړۍ کې د نوې ټکنالوژۍ او په تېره بیا په زرګونو ویبپاڼو له خپرېدو سره خلکو فکر کاوه چې پرنټ میډیا به له منځه ولاړه شي، خو اصلي کیسه دغه نه وه. پرنټ میډیا پاتې سوه او تر ډېره به پاتې وي.
او نن سبا په نړۍ کې داسې یو ذهنیت حاکم ده چې که هیڅ نه یم د ارشیف او د تاریخ لپاره باید پرنټ میډیا وساتل شي. په دې هیله چې په افغانستان کې دې برخې ته پام وشي، د ولسوالیو په کچه د مکتبونو جریدې هم خپرې شي، هم وساتل شي، هم کلیو ته ورسول شي. په ولایتو کې اخبارونه لرو، د اطلاعات فرهنګ ریاستونو نور په کابل کې ملي او دولتي او غیر دولتي اخبارونه لرو، په دې هیله چې اطراف ته واستول شي. ډېر ښه تاثیر لري. دا یو اصلي ګټه دا ده چې ښځو وړکو سپین ږیرو ټولو ته دغه فرصت ورکوي چې املا زده کړي، هڅوي. یو عکس ته ګوري مجبوره کېږي هغه سره ګډ کړي او ویې لولي. نو خپل بحث ته راځم، دغه بیروني خبرې به بیا لیدونکي تنګ کړي. نو ورځپاڼه ورکه نه سوه د انلاین ژورنالیزم سره، او ګټه لیکوال وایي چې اصلي ښه والی د چاپ میډیا دا ده چې هغه معیاري او مسلکي لیکل لري. د یوې ورځپاڼې عاید یا آمدن دوه لارې لري، چې یوه پخپله د ورځپاڼې د تیراژ او د ګڼو د خرڅلاو نه ترلاسه کېږي، او بل د اعلاناتونه. نو تاسې به لیدلي چې په اکثریت اخبارو مجلو کې د شا په مخ باندې دوم مخ باندې یا په دغه اولو مخونو کې یا دوم دریم مخ باندې ډېر نه رښتیا دوم دریم نه یا په اخري مخ یا په دوم مخ دغه د پښتۍ د ورکې نه دوم مخ ډېر یو لوی عکس وي، او دا په خپله د اعلان عکس وي، اعلانات وي. او د اصلي مخ نه شاته مخ باندې ډېر زیات اعلانات و عکسونه تاسې لیدلی شئ. همدارنګه د اخبار په وروستۍ برخه کې په وروستۍ ورکې په وروستۍ برخه کې داسې لیدلی شئ چې ټول اعلانات یو د پخپله باندې د عاید یوه منبع ده. تاسو به همدارنګه د چپ او ښي لاس ورځپاڼو نومونه اورېدلي وي. په عموم کې دا د سیاست په وخت کې دغه مفاهیم ورته ذکر کېږي اخبار ته. ښی لاس ورځپاڼې هغه دي چې په عموم کې د دولت پالیسۍ ذکر کوي، په بېلابېلو برخو کې د دولت په ملاتړ باندې لیکل کوي، په اکثریت تصمیمونو کې د دولت پریکړې ستایي. همدارنګه د هغو خلکو کالمونه مرکې تبصرې خپروي چې د دولت ملاتړي دي. او د چپ لاس ورځپاڼې په عموم کې د حرکت او د پارونې معنا لري. د دغو لیکل اکثریت منفي وي، خلک پاروي، د حکومت تصمیم، د حکومت پریکړه، د حکومت پروژه، د حکومت کار ننګوي. مثلا که د هیواد په یو برخه کې یو ډېره ښه پروژه ګټې ته اخیستنې ته سپارل کېږي، دوی لیکي چې دا خو د قومیت او د سمت پالنې په لحاظ هلته پروژه پلی سوه، دلته نه پلی کېږي. وړکی خبر لویوي، لوی خبر کوچنی کوي. او ډېر دغسې مسایل شته چې انشاءالله د پالیسي او د مطبوعاتي ستراتیژي د میډیا ستراتیژي په برخه کې به انشاءالله په دې باندې بحث وکړو. که تاسې غواړئ چې د یوې ورځپاڼې د هدف نه خبر شئ، د مطالبو د اصلي هدف نه خبر شئ، په پرله پسې ډول باندې ولولئ، مجله ولولئ، اونیزه ولولئ، فصلنامه او مهالنۍ اخبار ولولئ. بس 3-4 ګڼې چې بشپړې ولولئ، پخپله پوهېږئ چې د اخبار اداره څه غواړي. رښتیا سرمقاله یې مه هېروئ. سرمقاله د اخبار عموما په لومړي مخ کې خپرېږي، او په دې کې د ادارې رسمي نظر وي. مسلکي پیاوړی ژورنالیست دا لیکي. د سیاسي پیښو، د خبرونو راپورونو تحلیل او دا مسایل وي. تر ډېره مسؤل مدیر لیکي. په پرنټ میډیا کې په اوس وخت کې ډېر پام خبر او ریپورټ ته نه کېږي. ډېر پام دې ته کېږي چې څومره ښه فیچرونه، تحلیلونه، کالمونه، تبصرې، ډرامې دا په چاپ میډیا کې خپاره شي. مثلا په مهالنۍ اخبار او اونیز او مجله کې دې مسایلو ته ډېر پام کېږي. د خبر لپاره موږ تاسې نن سبا په سمارټ فون کې، په ټویټر کې تر هرې پیښې یو ساعت وروسته په ټوله څرنګوالي باندې پوهېږو چې مثلا پیښه څنګه رامنځته سوه، څه چا وکړه، ولې وکړه. او دې ته ضرورت نشته چې د اخبار مخونه ورباندې تور کړو.
د ورځپاڼې په مسؤلیتونو کار کې یو مهم دا ده چې د خلکو نظر حکومت ته رسوي تر څو حکومت اقدامات وکړي د خلکو اعتراضات همدارنګه د سوداګرو په وړاندې خلکو اعتراضات سوداګرو تجارانو ته رسوي د نرخونو کنټرول د حکومت فرامینو احکامو پریکړې عامو خلکو ته رسوي تر څو هم خلک د ځوان په چارو کې هغو مسایلو ته پام وکړي چې اساس دي نوي قوانین دي ورته مسایل دي همدارنګه د انټرنیټ د اسانتیاو سره سره په غربي هیوادونو کې خلک ورځپاڼه د خپل دروازې مخ ته ترلاسه کوي یعنی د دروازې مخ ته یو معلوم ځای هلته نوي پوسټونه چې د پوسټخانې مسؤلین راوړي او ورځپاڼې دوی ته تیارې کړي ماښام او سهار یې ترلاسه کوي او بل بهتره موږ تاسو ته معلومه ده چې په وروسته پاتې نړۍ کې د ورځپاڼې لپاره باید دومره ټیټه ټاکل شوې وي چې اکثریت خلک یې مفت هم ترلاسه کوي او عادي خلک یې هم اخیستلی شي ورځپاڼې د یوې ژبې په وده کې لوی لاس لري لوی رول لري او دا د ادبیاتو د مسلکي خلکو بحث ده چې د یوې ژبې د لیکدود همدارنګه د هغې د ادبیاتو د شعر د غوړېدا لپاره اخبار څومره تاثیر لرلی شي یو لیکوال خپله لنډه کیسه خپل ډرامه خپل شعر په اخبار کې خپروي د خپلو نږدې ملګرو نه نیولې د هېواد تر یو بل سره پورې بېلابېل فیډبکونه غبرګونونه ترلاسه کوي او دا یو ډېر مثبت موارد ده د یوې ژبې د پراختیا لپاره د یو لیکوال د ځواکمنتیا لپاره او هر څوک دغسې تکاملي پړاوونه وهي په یو وخت کې د کمال درجې ته رسېږي پیاوړی کېږي ډېری حکومتونه یې دې لپاره دولتي اخبارونه خپروي چې ولس په کنټرول کې ولري ورځپاڼې په دوه ډولو چاپېږي چې یو ډول یې پلنې ورځپاڼې وي چې په انګریزي کې ورته براډ شیټ وایي او بل ډول یې د څلورو دغه براډ شیټ ورځپاڼې له څلورو مخونو ونیسه تر 18 مخونه لري او بل ته تابلوید وایي تابلوید دا د پلنو پاڼو د ورځپاڼو نیمایي او د یوې لویې مجلې په څېر په خپلو کې سره نښلول شوې وي لکه دا اوسنۍ لوی مجلې چې د A4 ورقې یا د A4 ورقې نه لوی کاغذ لري د یو کتاب بڼه ورکړل شوې وي دې ته تابلوید وایي او خلاصې غټې فلپ چارت ته ورته اخبارونه د براډ شیټ په نامه یادېږي دا اوس موږ د A2 او A3 ترمنځ په کابل کې وینو چې خپرېږي او مجلې بیا په A4 یا تر A4 لږ څه لوی سایز کې خپرېږي نو هغه سایز هم خپل اعداد لري چې د مطبوعاتو والو ته معلومیږي او تر ډیره ځینې مجلې په کابل او ولایاتو کې په کتاب هغه کې هم خپرېږي سایز کې چې تر دغه A4 ورقو وړې دي او ډېر خلک هغه هم خوښوي او د ساتنې لپاره هم ښه وي په کتابتون کې پرتې وي او خلک یې د کتابونو غوندې ساتي اکثریت خلک خو مجله نه ساتي د خپل کتابتون یې لرې کوي او دا ښه کار نه ده ځکه اکثریت مقالې په مجلو کې د هغه په انټرنیټ کې هم نسته ورکې یا چا نه دي اپلوډ کړي مخکې بحث ورباندې اوس سرمقاله مشر ایډیټر چیف ایډیټر یا تکړه ژورنالیست لیکي په یو اخبار کې په یوه مطبوعاتي اداره کې دا په 2 3 4 مسایلو باندې په روانو مسایلو باندې د بحث او د تفسیري لپاره د ورځپاڼې د مطبوعاتي ادارې اصلي نظر څرګندولو لپاره خپرېږي دا دغه ته په انګلیسي کې ایډیټوریل یایي په راډیوګانو کې موږ تاسې د امریکا غږ لرله چې خپرېدله VOA نو اوس نه پوهېږم چې خپرېږي به که نه مخکې به دغه خپرېدله حتی موږ چې کوم عمر وم دا به مو اورېدل ایډیټوریل په نوم راډیوي سرمقاله او عموم کې په سرمقاله کې د ستونزو حل لارې ګوته کېږي یا حکومتونو ته یا ولسونو ته مخاطب حتما لري او د ورځپاڼې دویمه برخه د دې مخپاڼه او په هغه کې لیکلی سرلیک وي او په دې سرلیک کې ورځپاڼې د لوستونکو پام ځان ته راړوي په اول مخکې د سکتار د خپلو مقالو تبصرو کالمونو سرلیکونه لیکي مرکو یعنی هغه محتویات چې په ورځپاڼه کې دي په اول مخ کې په دوه مخ کې دغه سرلیکونه لیکي تر څو لوستونکي ځان ته راجذب کړي مخاطبین او دغه عنوانونه اکثریت وخت د خرڅلاو په لالچ باندې هم کېږي دې لپاره چې مجله ښه خرڅه شي خلک یې ترلاسه کړي. دریمه برخه یې کالم یا ستون ده
او انشایا هم ورته ویل کیږي. په دې باندې به ان شاء الله په راتلونکي بحث لرو په چاپ میډیا کې او نن سبا په ژورنال انلاین ژورنالونو کې کالم یو ډېر مهمه برخه ده. خوشبختانه په پښتو کې هم موږ تاسو تکړه کالم لیکوال مخکې لرل اوس هم ژوندي دي لرو. او څلورمه برخه د خلکو نظر وي چې د ورځپاڼې په وروستۍ برخه کې لیکل شوی وي او د ورځپاڼې د ادارې نظر نه څرګندوي. د خلکو خبرې وي کټ مټ راخیستل شوي وي او هماغه ډول خپرې شوي وي. هره ورځپاڼه د دې څلورو برخو نه علاوه نور توکي په خپله خوښه خپروي. اقتصادي خبرونه، د اثارو بیې، په نویو کتابونو تبصرې، هنري فیچرونه، عکسونه، کارتون چې دا مهمه برخه ده. طنز په برخه کې راځي چې انشاءالله بحثونه به ورباندې کوو. په ورځپاڼه کې چاپېدونکي اعلانات خپله نرخونه لري. هغه اعلان چې کم ځای نیسي په ورقه کې ارزانه چاپېږي، هغه اعلان چې ډېر ځای نیسي ګرانه چاپېږي. او د مخ په پاڼه خپرېدونکی اعلان چې یا په دوه مخ کې وي او یا په اخره په پښتۍ باندې پرنټ کېږي هغه ډېرې پیسې غواړي. او ډېر وخت به تاسې په اخبارونو کې اعلانات لیدلی وي چې ډېر وخت تر خبرونو هم زیات وي. د ورځپاڼې ژورنالیست تر ډېره پورې دا پرنټ ژورنالیست ورته ویلی شو چې له ټولو طبعاتي چارو سره یې سروکار ده، له مجلې سره، له اونیزې سره، له مهالنۍ سره، له ورځپاڼې سره. د ننني عصري ژورنالیزم اساس موږ تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې پرنټ میډیا یې ده، یعنې د وخت اخبارونو مجلو اساسي قاعده. په دې مسلک کې د پرمختګ لپاره ډېرې ادارې کارکوونکو ته مشوره ورکوي چې ډېرې اخبارونه ولولي. پخوانی اخبارونه، پخوانی مجلې ولولي، مطالعه وکړي تر څو په پرنټ میډیا کې پرمختګ وکړي. د ما تجربه ښیي او په ژورنالیزم کې د ما مسلکي څه نه څه زده کړې ښیي چې په ژورنالیزم کې د پرمختګ یوازینی کلي چې د هغه پراخه مطالعه او عمومي معلومات دي. که ته د ژورنالیزم په هره برخه کې کار وکړي چې په دې برخه کې ښه انشاءالله شاته به نه راځي او کامیابه یې. د ورځپاڼې کارمند هر پرنټ ژورنالیست باید د پراخې مطالعې خاوند وي، په خپله ژبه مهارت ولري، په مطالعه او څېړنه او لیکنه کې تکړه وي، د پیښو د سیمې د کلچر، هنرونو سره، ساینس سره، تاریخ سره، جغرافیې نه به خبر وي، په نړیوالو پیښو او په روانو سیاسي مسایلو باید آګاهي. په ورځپاڼه کې د کار کولو لپاره ژورنالیست پیل وړو کارونو نه اخلي. اول یې ادارې ته ځي، صرف دا پرنټ کا، دا ورسه سټوډیو ته، په دې باندې اخته وي. یو وخت کې بیا تکړه سکرپټ رایټر ځینې جوړېږي، سکرپټ رایټر، او یو وخت کې بیا تکړه لیکوال ترې جوړېږي، مدیریت ته ځان رسوي، سټپ بای سټپ مخته ځي. په سر کې پرنټ ژورنالیست ساحې ته وځي، ریپورټونه او خبرونه راټولوي، په ټلیفون باندې له مرکزي ادارې سره او له ایډیټر سره معلومات شریکوي، بیا ورو ورو لوی مسؤلیتونه اخلي. همدارنګه د تکړه ژورنالیستانو تر سیوري لاندې تر کار کولو وروسته تکړه کېږي او پیاوړی کېږي. موږ یو متل لرو پښتو کې وایي اوسپنه چې څومره ټکېږي هغومره پخېږي. نو ژورنالیستان هم چې څومره په ټیټه برخه کې کار کوي هغومره ښه تکړه کېږي. او په خپله د خبر لیکلو سره سره د نورو املایي تېروتنې او ټکسټ متنونه هم ایډیټ کوي. یعنې دوی ته چې کوم لیکل راځي د خپرولو لپاره دا ټول د ورځپاڼې ژورنالیست مسؤلیت چې هغه تر ایډیټ وروسته خپاره کړي او داسې نه وي چې کټ مټ یې خپاره کړي، ځکه چا چې لیږلي د دغه شخصیت هم صدمه رسېږي، ادارې ته هم صدمه رسېږي. د نړۍ زیاتې ورځپاڼې سهار وختي د خلکو لاسونو ته رسول کېږي، ځکه اکثریت پرنټ ژورنالیستان ټوله شپه کار کوي او تر سهاره پورې د خپرېدا تر وخته پورې ټول تازه خبرونه هم پکې خپرېږي. البته تر ډېره دا کار په نوره نړۍ کې کېږي چې اخبار هره ورځ د خلکو کورونو ته رسېږي. په افغانستان کې ورځني ونیز اخبارونه ډېر تازه خبرونه نه راټولوي او ما په مخکې ویلي چې پام یې تحلیلي ژانرونو ته وي، تبصرې ته وي، کالم ته وي، مرکې ته وي، د مسایلو ته ډېر پام وي. او بل اساسي خبره دا ده چې پرنټ ژورنالیست یا اخبار ژورنالیست باید یا مطبوعاتي ژورنالیست باید د کمپیوټر د ټایپ وړتیا ولري، یعنې ډېر تیز ټایپ سپیډ ولري تر څو پورې کارونه ډېر تیز روان وي او د مدیر
تر پوښتنې لاندې رانیسي. د ویاړ میډیا درنو لیدونکو زموږ ستاسې درس په همدې ځای پای ته رسیږي او دا چې بحث په پرنټ میډیا کې ډېر وخت سو رادیو ژورنالیزم رادیو ژورنالیست ټلویزیون ژورنالیزم دغه څرنګوالی همدارنګه عکاسي آنلاین ژورنالیزم دا د موږ د تاسو د راتلونکو درسونو برخې دي محتویات دي چې انشاءالله بحث وړاندې کوو. په دې لسې دا درس له نورو سره شریک کړئ او په آنلاین کې زموږ چینل او ټول سوشل لینکونه در سره وڅارئ. تر بیا مو څښتن تعالی ته سپارو ښې چارې.